ناټو وايي بین الافغاني مذاکرات باید د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي. ناټو وايي تمه لري چې د افغانانو خپلمنځي خبرې به په افغانستان کې روانه 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. سلام، وخت مو بخیر. د ناټو عمومي منشي یانس ټولنبرګ د بین الافغاني خبرو د پیل په مراسمو کې د ویډیو کنفرانس له لارې د خبرو پر مهال وویل ناټو د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دغه مذاکرات باید د افغانانو د 12 لسیزو لاسته راوړنې وساتي. سټولنبرګ د غرض په ټینګار سره وویل چې دواړه خواوې باید یوې هوکړې ته ورسیږي، وکړای شي چې په افغانستان کې د لسیزو تاوتریخوالی چې قربانیان یې هم افغانان دي پای ته ورسوي. ناټو د تیر په څیر وایي چې د افغانانو او افغانستان ترڅنګ ولاړ دي او د افغانستان حکومت ملاتړ ته به دوام ورکوي. ناټو تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي چې د افغان حکومت او افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي او په هیڅ حال کې به یې یوازې نه پرېږدي. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم، هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.